أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د دې څخه مخکې دوه درسونه تیر شوي دي چې په اول لومړني درس کې و حروف هجا ویلي او په دوم درس کې مو شپږ حروف هجا ویلي. اوس د مخکینی درس ارزیابي کوو. اولنی د حرف چې موږ تاسو تلفظ که، اولنی درس چې موږ تاسو تلفظ که، حرف هم تلفظ که، هغه څه شی وو؟ هغه وو حرف د دال. دال مو ورسره اشنا سئ، لیکلو سره اشنا سئ، نوم سره اشنا سئ. ورپسې حرف د زال وو، هغه مو هم صحیح واقعي او عربي تلفظ سره یاد کو. هغه نه وروسته ځو را پسې چې را سره رقم تلفظ کیږي، سره رقم ادا ده، هغه هم تاسو یاد کړئ. زا حرف سره تاسو هم اشنا سئ چې هغه تاسو یاد کړ. هغه نه وروسته د سین حرف هغه لیکل، لوستل، نوم او واقعي ادا تاسو یاد کړی وه. او آخري حرف دی پرونی درس څخه شین و چې شین تاسو صحیح یاد کړی او ځان سره مو تکرار کړی. نن خپل درس ته ځو. زموږ او ستاسو نننی درس او یا نننی مضمون څه شی دی؟ هم قرآن کریم ده. ګرانو شاګردانو، زموږ او ستاسو مضمون څه شی ده؟ قرآن کریم. موضوع څه شی ده؟ موږ تاسو په حروف هجا یا الف با کې روان یو. موضوع مو څه شی ده؟ حروف هجا دي. صفحه د درس مو څومره ده؟ درېیمه ده. صفحه د درس مو څومره ده؟ درېیمه. ښه، حروف هجا موږ تاسو مخکې ویلي وو چې څه وو؟ 9 حروف وو. څو دي؟ 9 حروف دي. اوسنی درس زموږ او ستاسو کوم حروف دي؟ سره رقم تلفظ کیږي او څنګه یې نوم ده او ما سره به یې تکراروئ. نو په ننني درس کې موږ څو حروف وایو؟ 4 حروف وایو. تاسو کتابونه راوباسئ ګرانو شاګردانو. درس مو څوم دی؟ درېیم درس دی. څوم درس دی؟ درېیم. په دې حروفو کې دې صفحه کې تاسو څو حروف وینئ؟ 4 حروف وینئ. تاسو ته معلومیږي څومه صفحه ده؟ درېیمه صفحه ده. دا حروف موږ وایو هر یو جدا جدا، د دې د نوم سره اشنا کیږو او د دې واقعي او صحیح ادا سره اشنا کیږو. اوس راځو ګران شاګردانو حرف ته چې موږ یې لیکو. ګرانو شاګردانو، دغه چې موږ تاسو ګورو دا کوم حرف ده؟ صاد ده. څو حروفو څخه نوم جوړ شوی؟ د 2 نه زیات، نو طبعا اندازه د مد به څه وي؟ 6. تاسو ما سره تکرار کوئ. صاد. تکرار کوئ. صاد. تکرار کوئ. صاد. نوم به څنګه لیکو؟ صاد شو، الف مد شو، دال شو. نو نوم یې د څو حروفو څخه جوړ شو؟ د 3 حروفو څخه. نو اندازه د مد به څومره وي؟ لازمي ده چې 6 به وي. ځکه موږ په مخکې درسونو کې ویلي وو چې هر یو حرف چې کله نوم موږ لیکو د 2 څخه زیات شي نو هغه اندازه د مد به څو وي؟ 6 به وي. یادم کو دای شکل شو، دای نوم شو
او واقعي ادای څه شی شوه؟ صاد. آفرین، یاد کړی مو دی. دې حرف کې یو خبره بله یاد ساتئ چې دا حرف ډک ادا کیږي. څه رقم ادا کیږي؟ ډک. د دې په وخت کې به خوله به همداسې خلاصه نه وي چې صاد، نه بلکې خوله به هم پټوي او دا حرف به ډک ادا کوو. صاد. ورپسې حرف ته ځو چې هغه هم حرف دی حروفو څخه ده چې حروف مصالیه ورته وایي چې هغه ودي. هغه کې وروستی حرف او دا حرف هم ده چې هغه ډک ادا کیږي. ګرانو زده کوونکو دا څه شی ده؟ ضاد. صاد او ضاد ترمنځ توپیر څه شی ده؟ چې صاد نقطه نه لري او ضاد د پاسه یو نقطه لري. د دواړو په اصطلاح کې ډکوالي کې فرق نشته، اما مخارجو کې ده چې بیا به وروستي درسونو کې انشاءالله سره وایو. او نوم یې لیکلي څه رقم دي؟ مکمل له صاد سره یو شی ده، اما په دې باندې موږ یو ټکی ږدو، یو نقطه ږدو چې د دې څخه به بدل شي د صاد څخه څه شي ته؟ ضاد. اندازه د مد به پې څو وي؟ تاسو پوهیږئ مخکې مو قاعده یاده کړې ده چې هر حرف په لیکلو کې چې نوم د دوو څخه زیات شو نو اندازه د مد به پې شپږ وي. ګرانو زده کوونکو دا دواړه حرفونه تاسو یاد کړل. ورپسې ځو بل حرف ته چې هغه ته چې وایي. وګورئ طا. څه شی ده؟ طا. ډکه ادا کوو چې حروف مصالیه ده او حرکت یې دوه حرکته ده. ولې چې نوم یې دوه حرفه ده. نوم یې څه شی ده؟ دوه حرفه. طا. او اندازه د مد پې څو ده؟ دوه. لکه مثال یې موږ په قرآن کریم کې لرو. طه. څه شی؟ طه. که یو سړی د دې نه زیات اوږدوالی ورکوي نو دا غلط ده او خطا کې ده. ورپسې حرف ته راځو چې هغه هم د کومو حروفو څخه ده؟ د هغه حروفو څخه ده چې هغه په ډکه وا سره ادا کېږي چې په عربي کې ورته حروف مصالیه وایي. دا به څه رقم ادا کوو؟ د ژبې څوکه او د بره غاښونو څوکې. ضا. څه شی؟ ضا. اندازه یې څومره ده؟ دوه حرکته. اندازه یې څومره ده؟ دوه حرکته. د اندازې نه به مخکې موږ د څه شي اشنا کیږو؟ د نوم او د دې د لیکلو سره. څه رقم یې لیکو؟ د دواړو ترمنځ توپیر یو نقطه ده. د طا او د ضا د نوم د لیکلو ترمنځ توپیر څه شی ده؟ یوه نقطه ده. اندازه د مد پې څومره ده؟ دوه حرکته. دا حروف به یو ځل ما سره تکرار کوي او بیا به اخرینی نصیحت ته ځو. صاد، ضاد، طا، ضا. او په آخر کې خپل نصیحت کوو. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې په الله او په ورځ آخرت ایمان لري یا د نیکه خبره وکړي او یا د مکمل چوپ چاپ اوسي، بې ځایه او لهو لعب دې نه وایي. ومن الله توفیق.